أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ددي آيتنو دمخي آيتنو سرا ربط و تعلق داري. مخي آيتنو کی دلائل عقلیہ توحید بیان شیو او بیا ورپسی رد شرک شو بالخصوص رد د شفاعت قهریو شو. نو اس پدې مذکورہ آیتونو کې بیا دلیل عقلی د توحید بیانی او مشرکین ته زجر الله ورکي او زورنا ورکي. فرمائي وما كان الناس إلا أمة واحدة. نو خلق مگر یو امتو دا آدم علیہ السلام دا دورنا دا نوح علیہ السلام دور پوری دا طول خلق یو امتو یعنی متفقین علی التوحید. دا طول خلق پا توحید پانی متفق او دا اللہ رب العالمین سرا شریک جوڑون کی حصو نو. بیا دا حقید بعد اللہ وی فاختلفو بیا اختلافو کو خلقو ومسألة التوحيد. فمنكم مؤمن ومنكم كافر. بعضی ایمان روڑن کیوں پا توحید باندے او بعضی انکار کون کیوں دا توحید. بتا اختلاف شروع او دغه اختلاف تنقل دپارا فبعث الله النبیین. اللہ تعالی د پیغمبرانو سلسله بیا جاری وساتله.
علیہ السلام په دور کې شرکیات شروع شو. نوح علیہ السلام مقابله کوله، هغې رد کو. او نور انبیاء علیهم السلام وخت په وخت رالیږل او رد د شرک پکو او اثبات د توحید پکو. اوس سوال دا راځي چې خلکو شرک شروع کو او د الله د توحید نه انکار شروع کو، نو الله دې له عذاب ولې نه ورکوي؟ نو الله تعالی د دې جواب چې ولولا کلمة، کچری نه وي یو خبره سبقت من ربک چې هغه د مخکې نه ستا د رب د طرف نه هغه توی شوې ده، هغه خبره او هغه فیصله شوې ده. نو هغه څه خبره وه چې د مخکې نه فیصله شوې ده، که چېرې هغه خبره نه وي نو الله به د دې خلکو فیصله کړې وي، یعنې الله به هلاک کړې وي. هغه خبره ده چې الله رب العالمین دا فیصله کړې ده چې یو قوم دپاره د عذاب یو وخت مقرر کړی دی، او الله زر عذاب نه ورکوي، مهلت ورکوي. نو که د الله د طرف نه وخت مقرر نه وي د عذاب دپاره، او الله د مخکې نه دا فیصله نه وي کړې چې زه به مهلت ورکوم، نو د دې خلکو د عذاب فیصله به شوې وه او دا خلک به الله وایي ما بالفور څه کړي وي، ختم کړي به وي. نو عذاب ځکه ورنه کوو چې الله فیصله کړې ده د عذاب دپاره یو وخت مقرر کړی دی. نو فرمایي ولولا کلمة، که چېرته نه وي یو خبره یو فیصله سبقت من ربک چې هغه د مخکې نه نافظه شوې ده ستا د رب د طرف نه، ولقضي بینهم، نو خامخا فیصله به شوې وي د دې خلکو په منځ کې، الله به هلاک کړي فیما په باره د هغه خبرې کې فیه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کوي، چې هغه د توحید خبره. ورپسې زجر ورکوي او زورونه ورکوي مشرکینو ته او د منکرین توحید ته. دوی به فرمایشي معجزې وکړي. الله رب العالمین به معجزې وخت په وخت د پیغمبر په لاس باندې ښکاره کولي، او معجزه خو د پیغمبر د صداقت دلیل دي، او لویه معجزه د پیغمبر اسلام هغه دا قرآن دی چې د دې مقابله هیڅوک نشي کولی، نه انسانان کولی شي او نه پیریان کولی شي. خو دوی به مزید معجزې غوښتي، معجزه چې د پیغمبر د صداقت دلیل وي، نو یوه معجزه هم کافي وه. دوی به فرمایشي معجزې نورې غوښتي، نو الله هغې ته اشاره کوي او دوی له په هغې باندې زورونه وکړي. ويقولون او وایدا منکرین لولا انزل، ولې نازله نشوه په ده باندې آیتون یو نښه چې موږ یې غواړو، فرمایشي نښه من ربه د طرفه د رب د ده. فقل پس ووایه ای پیغمبر دوی ته انما الغیب لله، چې بېشکه طاقت د غیب چې دی او علم د غیب چې دی دا د الله دپاره. معجزه ښکاره کول دا په غیبي طاقت سره کېږي. ورته
وایي چې ما سره خو غیبي طاقت نشته. غیبي طاقت خود الله سره دی، کن فیکوني طاقت خود الله سره دی. نو زه تاسو ته ستاسو فرمایشي معجزې هغه نشم پیش کولی. فانتظروا، پس تاسو انتظار کوئ چې الله رالیږي معجزه او که نه رالیږي چې تاسو یې غواړئ. او انی معکم من المنتظرین، بېشکه زه هم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم. دلیل عقلی د توحید پیش کو چې د توحید دا مسله حق ده او دا یوازې زه نه بیانوم بلکې زمانه مخکې د ټولو نه اول پیغمبر حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغلی و، هغه د توحید دا مسله خلکو ته پیش کړې او د ابتدا ټول خلک د توحید په مسله باندې څوک متفق وو. نو دا د دې دلیل دی چې دا توحید څه دی؟ دا حق. نو عقل تقاضا د دې کوي چې د ابتدا نه د مسله د توحید را روانه ده او خلکو په اتفاق کړو چې تاسو په څو کې اتفاق وکړئ دا ومنئ. او که تاسو فرمایشي معجزې غواړئ زمانه نو زه نشم پیش کولی. ځکه غیبي طاقت د الله سره دی او دا په غیبي طاقت باندې کېږي او د الله په طاقت سره چې دا معجزې الله ښکاره کوي نو بس انتظار کوئ چې زه به هم انتظار کوم. که الله غواړي نو ستاسو فرمایش به پوره کړي او که الله نه غواړي نو نه به پوره کړي. او فرمایشي معجزو ته اجر هم نشته. الله ډېرې معجزې رالېږلي دي او د پیغمبر صداقت هغه ثابت کړی او هغې دپاره دا یو معجزه د قرآن هم څه ده؟ کافي. ورپسې الله تعالی نورو د دې مشرکینو ناکاره خباثتونه ذکر کړي. نو فرمایي وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، او څوک چې اوسه کوو مونږه دې خلکو ته، خلکو نه مراد څه دي؟ مشرکین. رحمتاً، رحمت خپلو، څه فضل پې وکړو، څه رحم پې وکړو، څه نعمت ورکړو. من بعد ضراء مستهم، وروستو د هغه تکلیف نه چې رسېدلي وي دې ته، ما په تکلیف راوستی وي. روایاتو کې راځي په مشرکینو قحط راغلی او ډېر لوی قحط پرې راغلی. نو دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوال وکړو چې ته الله نه دعا وغواړه چې زموږ نه دا قحط لرې شي. نو قحط ته نه الله لرې کړو. نو الله پرې رحمت وکړو پس د تکلیف. دارنګه بعضی مشرکین هغه په دریاب کې گیر شو، دریاب کې به گیر شو، الله ته سوال کو. لکه یو روایت کې راځي اکرمه بن ابي جهل یو ځل کشته کې روان و او دریاب کې چپو کې گیر شو. ناغه غیر الله نه مدد غوښتو، د الله نه ما سوا نور معبودانو باطلو نه مدد غوښتو. هغه کشته والا ورته وویل چې په دې وخت کې ستاسې به معبودان باطله په کار نه راځي، هغوی تا سره امداد نه شي کولی. اوس د یو الله نه سوال کوو، یو الله ستا امداد کولی شي. نو هغه ویل په دې خبره خو زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جګړه چې هغه وایي نور معبودان څه نشي کولی، هر څه الله کوي او موږ وایو چې زموږ دا معبودان چې دي دا تصرفات کولی شي. نو چې هر څه الله کوي او الله زموږ په دې وخت کې پکاري، بیا خو الله نه امداد غوښتل پکار. نو الله نه امداد وغوښتو او
او بیا د هغې نه پس چې الله دغه دریاب د چپو نه خلاص کړو او الله نجات ورکړو نو بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې ما ته کلمه ووایه ایمان یې وروړو خو بعضو به ووایي چې موږ د دې سختۍ نه وباسم ولئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین که تا موږ ته نجات راکړه موږ به بیا شکر ګزار وشو توحید به منو او بیا به شرک نه کوو خو فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض چې الله به کله نجات ورکړو نو بیا به یې سرکشي وکړو بیا به یې شرکیات وکړو نو الله هغې ته اشاره کوي وَإِذَا عَذَبْنَا النَّاسَ وَسُوَقْ جُوسَكُمْ مُنْغَا دِ خَلْقُتَا مُشْرِكَانُتَا رَحْمَةً سَرَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ پس دا تکلیفنا مَسَّتْهُمْ چې رسېدلي وي دیتا اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا ناسا کوي د دې دپاره خفیه تدبیرونه زموږ د آیتونو په تردید کې في آياتنا معنا سدا يعني في إنكار آياتنا وفي ترديد آياتنا مدارك التنزيل کے اللہ معنی سفید کی کہ زمان آیتونو په مقابله کې دی بیا خفیه تدبیرونه کوي یعنی داغه په تردید کې داغه په انکار قل الله اسرع مکرا وایا اے پیغمبر دی تا چې الله دې ډیر زر تدبیر کوونکی دی دا الله خفیه تدبیر هغه ډیر سریع الاثر وي ډیر زر اثر کوي ستاسو تدبیر چې کوم دی هغه دومره اثر نشي کولی څومره چې د الله تدبیر اثر کوي دا مکر لفظ چې دی دا په عربی کې دا د ښه تدبیر دپاره هم استعمالي او د ناکاره تدبیر دپاره هم استعمالي او په اردو ژبه کې چې دا مکر و فریب موږ وایو دا د دوکې په معنا استعمالي نو دا د اردو هغه مکر نه دی ځکه چې د اردو هغه مکر چې هغه د دوکې ته وایي او فریب ته وایي الله هغه نه کوي ومکروا ومکر الله تدبیر کړو یهودیانو د عیسی علیه السلام د وجلو الله خفیه تدبیر کړو د عیسی علیه السلام ته بچو دا الله تدبیر هو او د یهودیانو تدبیر سو هغه ناکاره دا د عربی مکریا دا ښه کار د پاره او بد کار د پاره نو دې ځکه دا الله مکر د څه لپاره دا الله مکر د خیر او د دې دا مکر د سو دا د شر الله وایي چې دې ته وایي ان رسولنا یكتبون ما تمکرون بشکا فرشتي زمونږ لیکي هغه تدبیرونه چې تاسو یې کوئ الله په علم کې استاد د تدبیرونه دي او الله استاد د تدبیرونه لیکي هم دا ریکارډ کوي هم الله بدل سره وګوري تاسو د الله د آیتونو مقابله کوئ دا غي په مقابله کې تدبیرونه کوئ الله بدل سره وګوري دا الله په علم کې او الله ستاسو ریکارډ څه کړی دی هغه تیار کړی دی هو الذي يسيركم في البر والبحر بل دلیل عقیده توحید ما تاسو ته ویل سوره یونس کې دلائل د توحید په بیانې چې دا دلائل د توحید دا مؤمنان زدکی او بیا خلقو ته دا بیانې عورت د شرک کوي دې کې د جهاد بالعلم بیان دی او سوره توبه کې جهاد بالقتال بیان مطلب مضمون د جهاد ودلته مضمون د جهاد دی ودلته جهاد بالدلائل بیان دی اور ته مضمون د جهاد او جهاد بالسيف نو دې کې موږ دلائل یو دلیل په مخه راځي نو بل دلیل هو الذي يسيركم في البر والبحر دا الله هغه ذات دی چې بوزي تاسو لرا ګرځي تاسو لرا فی البر پوچ کې والبحر یو په دریاب کې
خپل ګرځو د الله مونږ ګرځي نو خو په دې سوچ نه بس دا باندې اوسه ما کرکټ کوو هورور د الله نه بغاوت کوو دا ګرځو مستی کوو څوک په دې په غړي او څوک څه الله وایي دا ولې زما په قدرت باندې ته ګرځي دا ذکر زو او چې الله نه وایي نو څوک یو قدم هم نشي الله په قدرت نو یسیرکم فی البر معنا دا چې تاسو په اوچه کې ګرځئ نو دا زما په قدرت ګرځي دا په خپل قدرت نه ګرځي ځانو پیژني او چې زما په قدرت ګرځي نو زما توحید ومني زما توحید ومني مال شریکان نه جوړوي بل څوک هم نه ګرځي ځان ګرځو او دا په موټر کې چې رواني شي په دې سره وګورئ دا نه ګرځي کله ستاسو موټر چې کوم نو د زینا بل ځای ته کې دی نشي چې الله نه وړي الله نه وړي نو الله وایي دا کار زمانه چې دا زړه دې ګرځو په زمانه هو الذي يسيركم الله هغه ذات دی چې قدرت درکې تاسو ته د ګرځېدلو فل بر پوچ کې والبحر او په دریاب کې حتی اذا كنتم في الفلك تر دې پورې چې څو وخت شي تاسو په الفلك پکښتو کې څو وخت یې تاسو پکښتو وجرينا بهم اور رواني وي دا کشته پدی باندې دا التفات کو د خطاب نه غیبت مطلب دا دی وجرينا بهم او دا پتا سو رواني وي دا کشته رواني وي تاسو کوزي دا کشته په دریاب اصل کې داسې د مبالغې د پرسوي هم وي د غایب ذکر دې ته وایي التفات د خطاب نه غیبت د مبالغې د پر حتی اذا كنتم ترتي پورې چې څو وخت یې تاسو په کشتو کې وجرينا بهم او رواني وي دا کشته په دې سره یعنی پرتاوس بریح طیبه باغ هوا مزیدار سره چې هغه هوا سي معتدله هوا دا کشته بوزي او ډېر تیز نه وي چې دا کشته سبا اړي او ډېر پرور نه چې دا کشته په نشي چلی مزیدار خوشگوار هوا وفرحوا بها او خوشاله شدي بها پدې هوا سره چې ډېر مزیدار هوا کشته ډېر خپل مزیدار طریقے سره نرم روانه جاءت ريح نراشي دي کشته تا ريح ناسف هوا سختا شديد هوا وجاءهم الموج وراشدي تا چپید دریاب من كل مكان هر طرفنا وظنوا او گمانو کی دی انهم احیط بهم چې بشک دي چې دي احاطه شوا په دی باندې دا خوراکي شو او اوس خو بدا چپو کې دا کشته ډوبېږي او موږ غرقېږو نو دعوا الله مخلصین له الدین نو دی आवाज کې الله تا په داسې حال کې چې خالص کوم کی وي دغه आवाज درا الله د پاره مخلصین له دی بیا ډېر په اخلاص سره الله ته आवाज الله سره هیڅ څوک نه شریک کوي د توحید په طریقه باندې الله ته आवाज کوي یوازې الله نه مدد او سوي لئن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين البته کچریتا خلاصي را کومګتا من هذه د دې سختینا لنكونن من الشاكرين مخامخ شکر موږ د شکر گزارونه ستاسو توحید په الله وایي زه بچ او چې زه بچ کوم بیا دې سړي بیا دا ظالمان ظلم لکه موږ له ډوړې راکې موږ له چیر راکې موږ پرې خپو ګرځي او زموږ پرې وګورو موږ ته اورېدل کوي زموږ پرې سترګو موږ ته لیدل کوي موږ نافرماني او دا ټول انسانان د خدای نافرمانی کی دا پاکستان دی د خدای نظام د خدای په ځمکه باندې نه غواړي چې د خدای قانون د خدای په ځمکه باندې نافذ شي
اقامت الدين نقول او ظالمان دي ظالمان بس روان دي چې هغه د خدای دین نه نافذ دا ظلم کوي نو مشرکین هم د قشان ظلم فلما جاءوا فسر کلا چې مخلاص کو دي لرا دي ته نجات الله نجات ورکړي فلما ان جاءوا فسر کلا چې خلاصي ورکړي الله پاک دیتا اذا هم يبغون في الارض مناسا پدی بغاوت کوي او ظلم کوي په ځمکه کې بغیر الحق بنا حق سرا هغه ظلم څه شي لکه موږ چې دا غیر الله نظام چلو د خدای نظام نه چلدا شي ان الحكم الا لله حکم بس د الله چې نظام او قانون بس د الله چې دی دا الله پس مکه باندې الله وی اقیم الدین قائم دا نو چې موږ تر پیرنګي قانون قائم موږ ورته راوړل نو دا شانتي دی په حق باندې ظلم کوي پس مکه او وای الله وای چې ورته وای یا ایها الناس اے خلقو انما بغيكم بشکا دا ظلم ستاسو چې دی اعلی انفسکم ستاسو په ځانونو باندې دی د دې او بار په پتا شو کوي الله پتا شو د دې ظلم سزا ورکړي او پاتې شو دا ژوند د دنیا نو متاع الحیات الدنیا پیدا حاصل کې پیدا لگا د ژوند د دنیا متاع حیات دنیا معنی سے تمتع متاع حیات واخله په دې دنیا دا سره وګورم چې ظالمان یې ظلم کوي زما پس پکې اوسېږي زما ډوړې خوري او ظالمان یې زما نظام نه چلوي د غیر الله نظام چلوي او ظالمان یې ما سره شریکان جوړوي او زما توحید نه ثم الینا مرجعکم بیا موږ طرف ته وی واپس کېدل تاسو فینبئکم بما فننبئکم بما کنتم تعملون پس موږ خبر درکو تاسو ته هغه عملونه چې تاسو کوي دا غي سزا درکو او تاسو په خبرو وما كان الناس الا امه واحده نو دا خلق په ابتدا کې مگر یو امته فاختلفوا بلکا اختلاف وکړي ولولا كلمه سبقت من ربك کچری نبی یو فیصله چې هغه مخکې نشوي دا د جانب د ربستانه لقضي بينهم نو خامخا فیصله بشي او په میز د دې کې هغه فیصله څه چې آزاد په بار وخت مقرر کړی دی مخکې نه راو ورنه کدا سینه الله په فیصله کړی وي فيما فيه يختلفون هغه خبره کې چې دی باغې کې اختلاف کوي ويقولون او ويدا مشركان لولا انزل عليه آية من ربه ولنازل نشوا پد باندې یو نخا چې موږ یو غواړو فرمایشي موجود من ربه د جانب رب ددنا فقل مسوایا اے پیغمبر دیتا انما الغیب لله بشکا علم د غیب چې دی دا د الله سره دی فانتظروا پس انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین بیشک ازم تاسو سره د انتظار کوونکو یم واذا اذقنا الناس وسوق چې وسکو مونږه د خلقو ته د مشرکان رحمتا سرحمت من بعد ضراء پس د تکلیف نه مستهم چې رسیدلی وي دیتا اذا لهم مکر ناسا پوی د دې لپاره خفیه تدبیرنا فی آیاتنا زمونږ د آیتونو په مقابله کې پکار داری چې الله شکریا ادا دي شکریا نه ادا قولو آیا اے پیغمبر دیتا الله اسرع مکرا الله چې دې ډېر زر دې مکر داو اسرع مکرا ډېر سریع دې د الله مکر ډېر تیز دې د الله مکر دا مراد دی ان رسولنا یكتبون ما تنکرون او بشکا فرشتي زمونږ چې دي لیکي هغه خفیه تدبیرونه چې تاسو کوئ والذي يسيركم في البر ودا الله هغه ذات دی چې تاسو ګرځئ په البر پوجکی والبحر او په دریاب کې حتی تر دې پورې ځا کنتم فی الفلک سورت چې تاسو په کشتو کې وجرینا بهم اور روان کی وی دا کشته په دی باندې بیح طیبه ایو هوا مزیدار سرا وفرحوا بها
ودي خشاد شي بدل هوا باندي جاءتها ريح راشد كشتوتا هوا عاصف تيزا سختا وجاءهم الموج وراشديتا شبيد الأرياح من كل مكان دهر طرفنا وظنوا أودي كمانو كي أنهم أحيط بهم جديخو إحاطوا بشوار بديبان دي راقيب شو دعوا الله لدي آواز کی اللہ تا دعا ورد اللہ مخلصینا پدا سے حال کی خالص کون کی وی لہو دا اللہ دپارا الدینا عبادت بلو دین دل تک مانا دا عبادت مراد میں نہ دعا الدعا مخل هوای لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین البتا کتا خلاصیرا کمنگتا دتی سختینا نخام مقاشو بمند شکر گزارونا فلما انجاهم پس ہر کلا چخلاصی ورکی اللہ پاک دیتا دریاب نے اوباسی اذا هم یبغون فی الارض مناسا پدی بغاوت کی و سرکشی کی پزمکہ کی یا شرکیات بغیر الحق بنا حق سرا یا ایوہ الناس اے خلقو انما بغیوکم علی انفسکم بے شکا دا سرکشی ستاسو چی دا ظلم ستاسو چی دی دا بستاسو پجانو باندی بھی اثر پہ پتا سکیں متاع الحیات الدنیا اور فیدہ حاصل کے فیدہ جند دنیا ثم الینا مرجعکم یا مخترف کبھی واپس کے دل ستاسو فننبئکم پس من خبر در کوتا ستا بما کنتم تعملون باغ عملونو چتا سیکوے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين